سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. له هغه وروسته دا څنګه پیدا سو او څه وخت پیدا سو لاملونه یې څه شوي وو. موږ تاسو ته دا نکته ډېره مهمه ده چې سیکولریزم ولې ایجاد سو، لاملونه یې څه شوي وو. سیکولریزم په لنډ ډول به داسې ووایو دا تقریبا په 1909 میلادي کال کله چې د فرانسې د ازادي تر نامه لاندې انقلاب بریالی سو، له هغه وروسته یې په اروپا کې سیاسي وجود اختیار کړی ده. خو دا د دې نه مخکې څه لاملونه موجود وو. هلته داسې و چې په اروپا کې کلیسا د یو ظلم او د استبداد ټغر خور کړی و. هر چا چې به یوه ادنه نظریه هم وړاندې کړله هغه به د کلیسا په وړاندې باغي بلل کېده، هغه ته به د کفر ټاپه پرې لګول کېدل او هغه به شکنجه کېده، سوځول کېده، په بندیخانه کې به لوېده، د اعدام تر حده پورې به رسېده. په زرګونه دوی خپل هغه کسان چې د تجربوي علومو برخه کې به ګام ایښود، هغه به دوی داسې د کلیسا پاپانو مشرانو به دا خبره کوله چې دا له کلیسا سره په ټکر کې ده، د هغوی په وړاندې به اقدام کاوه. په یو نه وانه په یو نوع باندې به هغه له دې میدان او صحنې نه لرې کاوه. بالاخره د اروپا خلک ډېر زیات په تکلیف کې سو، ډېر په هغه مشقت کې سو چې یوه ادنه خبره به یې وکوله د پاپ او د کلیسا د مشر خبره به دا هغسې خبره وه لکه وحی چې ورته نازلېږي، بس په هغه کې به هېڅ خبره بیا چا نه سوی کولی، ولو که ډېره ښه خبره هم وه چا یې په مقابل کې خبره نه سوی کولی. نو بالاخره د همدغه تکلیفونو او کړاوونو په خاطر باندې چې په دوی باندې راتلل او دلته په څنګ کې مسلمانانو په اندلس او نور اسلامي تمدن مراکزو کې د همدې تجربوي علومو یو فراخ مرکزونه موجود وو او هلته د اروپا خلک راتلل او د علوم هلته خورېدل. دوی له دې نه د یو نوښت فکر واخیستل، دوی له دې نه د یو تمدن فکر واخیستل، ویل چې موږ خو په یو توره تیارکۍ کې پراته یو چې دلته یوه خبره وکړو هغه د کلیسا لخوا بس له ټکر سره مخامخ شي او هغه خلک له منځه ولاړ شي. کله چې دغه فکر ورو ورو وده وکوله او هلته د کلیسا هغه ظلم او استبداد او هغه تحریف سوی مسیحیت چې دوی پلي کاوه چې هېڅ هغه د ژوندانه لپاره دوی تګلاره پکې نه لرله او نه داسې د ژوندانه ښه منظمه تګلاره پکې موجوده وه، بلکې له تجربوي او عقلي علومو سره په ټکر کې وه. نو په پایله کې دا خلک مجبور سو او د دې کلیسا په وړاندې بغاوت وکوه او بالاخره د کلیسا څخه ازادي ترلاسه کړله. په دې وخت کې دغه تاریخي لیکونکي تاریخ لیکونکي دا خبره کوي چې د خلکو په داسې یو انداز باندې له دې کلیسا نه چې ازادي ترلاسه کوله داسې فرار یې وکول لکه هغه قفس کې چې یو مرغه موجود وي او هغه داسې هوا ته فرار وکړي، داسې یو حالت کې. نو نور هلته بیا دوی ته دین و نه داسې بل یو شی و چې دوی لاس پر نیولی وای، بلکې دوی په همدغسې ډول فرار وکړه او دلته یې له یوې منصوبې مقولې چې عیسی علیه السلام ته وه له هغې نه هم استفاده وکوله چې څه چې د الله دی هغه د الله دی، څه چې د قیصر یعنې پاچا دی، دوی پاچا ته د قیصر خطاب به کوو، هغه د قیصر دی، پاچا به د الله په کارو کې کار نه لري او الله جل جلاله به د پاچا په کارو کې کار نه لري. همدې مقولې باندې هم کار وکول. بالاخره همغه اوس دلته د سیکولرزم نظریه ایجاد شوه او دلته یو بل مهم علت دا هم و چې د خلکو ته هېڅ الهي دین په صحیح ډول نه و رسېدلی. څنګه چې هغه د الهي دین هغه مفهوم و، څنګه چې هغه د الهي دین احکام و هغه دوی ته په صحیح ډول نه و رسېدلی، نو بناء دوی په ذهن کې په دې باندې قناعت حاصل کړو چې دا دین باید د ژوند په چارو کې چې ونه وسي دخیل ونه وسي. که چا په فردي توګه ورسره رابطه ساتله هغه ښه خبره ده، که نه باید په دین سره په دې نورو امورو کې باید اړیکه ونه لري. له دې وروسته د دوی هغه دوه صورتونه چې یو له بل نه قبیح دي او بد دي هغه منځته راغلل. په دې کې لومړی هغه صورت و چې دوی په کلي ډول باندې له دین نه انکار وکړو، د الله له وجود نه انکار وکړو، له مغیباتو نه انکار وکول او ویل هغه څه چې په سترګو باندې محسوس دي هغه قابل د قبول دي، څه چې په سترګو نه محسوسېږي که الله جل نعوذ بالله من ذلک، که ملایکه دي، که نور موږ تاسو په آخرت یا په نورو باندې عذاب قبر او په نورو شیانو باندې ایمان لرو، دا ټولو مغیباتو نه دی منکر سو او ویل چې دغه موږ مثال د ژوند په ماده فرستي باندې مثال هغه دوی عقیده جوړه کړله او دلته دا خبره به هم کوله چې وما یهلکنا الا الدهر، موږ مثال نه هلاکوي یا نه ځو له منځه مګر دا زمانه د تغییر او تبدیل راولي په موږ باندې. نور په دې کې کوم نعوذ بالله من ذلک الله جل جلاله خالق تصرف نه لري او نه موجود ده. دغه نظریه د کمونیزم او الحاد په ډول باندې راڅرګنده شوه. دا د کمونیزم او الحاد په ډول راڅرګنده شوه. دا اصل کې د سیکولریزم دوه خاکونه دي، یو د کمونیزم او الحاد په ډول باندې راڅرګند شو او چې د الله جل جلاله او مغیباتو په انکار باندې ولاړه نظریه وه، او دوهم او دا اړخ چې و دا کمزوري و مسلمانانو ته د دې خطر، ځکه دغه نظر باندې تر هغه مسلمانان نه سوای اخته کېدلی تر څو پورې چې مسلمانان له خپل دین نه نه وای وتلي او له خپل دین نه خلک په اسانه باندې نه وځي. یعنې دلته به یارې لادینیت ته تلي، دلته به یې الحاد ته تلي، ارتداد ته به تلي، بیا به دا نظریه خپلوله. نو ځکه د دې خطر دومره ډېر نه و مسلمانانو ته لکه څنګه چې د دویمې نظریې خطر و. دوهمه نظریه چې کومه وه
او یا دوهم صورت د دې سیکولریزم چې کوم منځته راغی هغه دا غیر ملحده سیکولریزم ورته ویل کېږي او دا هغه و چې په دې کې د الله جل جلاله له وجود نه مطلق انکار ونه سه او نه د نورو مغیبات نه مطلق انکار سو ویلی چې که یو څوک په دین باندې عمل کوي یو څوک له دین سره ربط ساتي دا د په هغه فردي شکل باندې ربط ورسره وساتي دا د څه وکوي په فردي شکل د ربط ورسره وساتي ولې په ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او اقتصادي او اخلاقي اړخ کې له دین سره ربط موجود نه ووسي هغه کې باید دین داخل ونه ووسي یوازې او یوازې د فرد او د الله ترمنځ اړیکه که څوک شخصي پالي صحیح خبره ده ولې په ټولنیز او اقتصادي او په سیاسي او په دغه اجتماعي اړخونو کې باید شي ونه وسي داخل ونه وسي او دا تر هغه لومړني نه هم خطرناک و ځکه په دې کې مسلمانان له خپل دین نه خلاصېدل خو په داسې شکل باندې عوام د مسلمانانو خو په دې نه پوهېدل چې په دې کې هغه مهم شیان چې هغه به وروسته راسي موږ تاسو ته چې هغه د الله جل جلاله حاکمیت او نور هغه مهم عقیدوي مسایل دي په هغه باندې دلته رد و او دلته هغه د اسلام جامعات ته مثال تاوان و هغه د اسلام ټولنیز نظام ته تاوان و د اسلام نورو نظامونو ته تاوان و دلته یوازې تمرکز دا و چې که یو څوک رابطه ساتي هغه له الله سره په شخصي توګه رابطه وساتي ولې په اجتماعي توګه دې ورسره رابطه نه ساتي او نه د ژوند په امورو کې له هغه سره شي کوي داخل ووسي تهاب الأسد وطأتنا لأننا